پنامه نوم راته څوک نه اخلي. ما وې مې د ما مور به ما ته اواز کو پنامه به یې راته نوم اخیسته. مې بس اوس هغه د نامې نوم د اخیستو هغه شخصیت د کور نه لاړ. مور یو لوی نعمت ته قسم دی. ته که د کور نه وځې او تر څو کور ته واپس نه راغلې نو مور به دروازې ته ګوري، او ته چې تر څو د کور نه وځې او واپس نه راغلې د دې مور لپې لپې دواګانې به درپسې در روانې وي. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه د مشرقي بهارت او د هندوستان په سفر تللی. پخوا د هندو پاک دا ټول نو مور ته ناست و مور له پخپو چاپي سړی که ډېر لوی سړی وی مورې ولې به نیم خوشحاله، دا سفر مې ډېر ذات کې زیات کامیاب و، الله پاک په دې سفر کې خوشحاله. مور ورته وی معین الدین بچې دې کې ستا څه کمال دی؟ دا خو ټول زما کمال دی، د خدای فضل او زما کمال. نو دی خوشیار ورته وخندل وی مورې نن به مې په دې پوهې چې دا ستا څه کمال دی. سفر یې ما وکړې، شوګیرې ما تېرې کړې، منډې ترډې ما ووالې، په کوڅو کې زه وګرځېدم، شاګردانو ما ته خپل خلک راغونډ کړل، تقریرونه ما وکړل، مریضه ما وچشوه، د کور نه بار زوم تندې نارې ما تېرې کړې، سفر یې ما وکړې، ته خو کور دلته ناست دی او ته وایې دا زما کمال دی. مور ورته معین الدین بچې درې خبرې واوره. وی تا نه چې خدای ملغلره جوړه کړې ده او نن درته څوک شیخ الحدیث وایي او څوک درته مولانا صاحب وایي او څوک درته پیر طریقت و شریعت وایي او څوک درله لاسونه ښکلوي او خلک د تقریرونو ته کښېني او خلک د تقریرونو نه بوځي. بچې دا ټول زما برکت دی. ته چې ماشوم ژړل ما به وې نه بچې علم به کې، نو که ما د سره دا والي کې نه وې کړې نو تا نه ملغلره نه جوړېده. دا خو ما محنت چې دې د علم او بس مې الله ته نیولي غاګانې درپسې در روانې دي. نه مورې رښتیا وې، پیغمبر مبارک دروغ وایي نه، صادق المصدوق توبه توبه رښتیا وایي. زما لپې لپې دواګانې در روانې. خدای زما د بچي معین الدین په لاس کافران مسلمانان نیکان کې دا زما دواګانې دي. وی مورې دا مې ومنله. وی ښه بچې درېیمه مو منه، درېیمه م واوره. وی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې او ما به پی درکول نو داسې وخت کې تاله ما پی نه دي درکړی چې زما به اودس نو، ما به له اول اودس وکړو نو ته به مې راغلي. دې بیبي به باباجي ته اودس کړی او د حدیثو درس ته به راغلي او دی بیبي به باباجي له په لاسو خپو چاپي کړي او دی بیبي به باباجي له ډوډۍ پخ کړي. د دې بیبي د باباجي چې څومره د شیخ د محتمم صاحب باباجي رحمت الله علیه څومره اعمال دي، څومره درس حدیث دی، څومره د مدرسې چې په خدیجې زما سلام ووایه. دا ولې خدمت د رسول الله مبارک یې کړی. عائشی بی بی رسول الله مبارک خدمت کړي دي، حضرت آسیه د موسی علیہ السلام خدمت کړي دي، حضرت مریم د عیسی علیہ السلام خدمت کړي دي. د خلق محبت، د جمعې دروازې مرګ، د جمعې دروازې دفن، دا ډېر خدمت یې کړي دي. دا غي الله انسان که نارینه دی که زنانه ایمان نه پس دیک عمل وکړي، الله وی دنیا کې ورکوم آخر کې ورکوم. هغې نه پس د خپلو پنځو بچو علما الدین اجمیری د مور په شان د خپلو بچو تربیت کړی دی. خدای پاک بچي ملغلرې جوړې کړي. داسې مور خو زما په خیال د پسخېدو قابله مور ده. هر ښځه دی یو خبر او دا غینه بعد بیا شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم سے براواړم. هغه خبره دا ده چې ما تاسو ته اول کې ویلو
چې دا څومره میلمانه راغلي دا په حقیقت کې د حضرت باباجي صاحب میلمانه دي دا څومره میلمانه چې دا زموږ د مور ابۍ میلمانه دي تاسو ته دا ځای که تاسو ته ځای تنګ میلاو شي خیر د کوشش وکړئ لږ صبر وکړو د هغې دا څومره میلمانه چې راغلي د دې ته به لحاظ کوو د یو بل نو زمونږ چې څومره متعلقین دي ټولو ته زمونږ دا درخواست دی چې په دې صفونو کې لږ مطلب دا دی کوشش وکړئ او مطلب نورو میلمنو ته ځای ورکړئ چې چاته تکلیف ونه رسي دې نه بعد زه راغواړم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کسان وروسته لاړ شي مونږ کټ راوړو چې دا ځای خالي شي صحیح ده صحیح ده